افغانستان د اسیا جام سیالیو لپاره لوبډلې اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ نن د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 9مه نیټه د پیلېدونکي اسیا جام سیالیو لپاره د ملي لوبډلې 19 کسیز نوملړ اعلان کړ. د بورډ په اعلامیه کې ویل شوي چې راشد خان به د لوبډلې مشري په غاړه ولري. د لوبډلې په نوملړ کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، درویش رسولي، صدیق الله اتل، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، محمد نبی، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، محمد اسحاق، مجیب الرحمن، علا محمد غضنفر، نور احمد لکنوال، فرید احمد ملک، نوین الحق او فضل حق فاروقي شامل دي. وفي الله ترخیل، ننګیال خروټي او عبدالله احمدزی بیا په ریزرف لوبغاړو کې شامل دي. افغانستان به د اسیا کپ له پیل وړاندې له متحده عربي اماراتو او پاکستان سره په درې اړخیزه لوبلړۍ کې هم ګډون وکړي. د یادونې وړ ده چې د روان کال د سپتمبر میاشتې په 9مه د اسیا کپ سیالۍ پیلېږي او افغانستان به یې په ګروپ کې له بنګلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ سره سیالۍ ترسره کړي.